سارګر ادارې ادعا کوي د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. طالبان یې تشې اوازې بولي. په یوه نوې پلټنیز ریپورټ کې ځینې سارګرو لخوا ادعا شوې چې د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. فرانسوي خبري اژانس فرانس پریس په یو پلټنیز ریپورټ کې ویلي یو شمېر بهرنۍ سارګر ادارې په دې باور دي چې د طالبانو مشر عبدالله اخونزاده څو کاله وړاندې مړ شوی دی. خو طالبان دا تشه اوازه بولي او ټینګار کوي چې مشر ژوندی دی او په وینا یې څو ورځې مخکې د کندهار په حکیمیه مدرسه کې وینا هم کړې. د فرانس پریس خبریال کندهار ته تللی چې د هغو ګونګسو په اړه له خلکو او طالبانو وپوښتي چې ادعا کیږي د طالبانو مشر ملا عبدالله اخونزاده په یو چاودنه کې مړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د کندهار ولایت سپیروان کلي کې د هغه کور ویډیو هم اخیستې چې ویل کېږي د طالبانو د اوسني مشر مولوي عبدالله اخونزاده اصلي کور دی. په ویډیو کې ښکاري چې دا یو خټین کور چې د ټوټې توره پرده یې پر اوسپنیزه کانتینري دروازه زړیږي. د هغه د مرګ په تړاو تر دې مخکې هم ادعا شوي، خو پر افغانستان له تیرو څو میاشتو له واکمنۍ سره طالبانو تر اوسه داسې کوم کره لاسوند نه دی وړاندې کړی چې وښیي چې مشر یې ژوندی دی. د افغانستان مخکني حکومت یو امنیتي چارواکي فرانس پریس ته ویلي اخونزاده څو کاله وړاندې مړ شوی او د کابل په نیولو کې هم رول نه لري. دی وایي 3 کاله وړاندې د کوټې ښار په یو مدرسه کې ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. دا اژانس لیکلي چې څو بهرني استخباراتي ادارې ځینې وخت په لږ توپیر سره دا نظر تاییدوي. د سیمې د یو امنیتي سرچینې په حواله ویل شوي چې هیڅوک د اخونزاده د مرګ تایید نشي کولی او همدارنګه هیڅوک هم ترې انکار نشي کولی. د امریکا دفاع وزارت او مرکزی استخباراتي ادارې CIA د دې ریپورټونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. که څه هم طالب چارواکو په کلکه دا اوازې رد کړي او ویلي دي چې هغه کندهار کې دی، ژوندی دی او د چارواکو سره لیده کاته کوي. خو له ډېرو خلکو سره دا پوښتنه شته چې د طالبانو مشر ولې لږ تر لږه په یو ویډیویي پیغام کې نه راښکاره کیږي. مولوي عبدالله اخونزاده په 2014 کال کې د طالبانو مخکینی مشر مولوي اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو مشر شو. ګرانو لیدونکو، همدارنګ نور ویډیوګانو دپاره د کابل غږ یا وایس آف کابل چینل سبسکرایب او دا ویډیو له نورو سره شیر کړئ.